تورخم عمري میشغالي کې د پاکو اوبو رسولو شبکې د جوړولو چارې پیل شوې. د کلو بیرغونې او پراختیا وزیر الحاج ملا محمد یونس اخندزاده د یو پلاوي په ملتیا تورخم عمري میشغالي ته د سفر په مهال د پاکو اوبو رسولو شبکې د چارو د پیل پرانسته وکړه. د کلو بیرغونې او پراختیا وزیر وویل دغه شبکه د یونیسف ادارې په 11 میلیون افغاني مالي لګښت جوړیږي چې تخنیکي چارې د یو خصوصي شرکت له لورې ترسره کیږي چې د 500 متره مکعب په ظرفیت سره دوه د اوبو ذخیرې او نورې اسانتیاوې لري. یو هدف مو دا و چې د خپلو مهاجرو ورونو سره د نږدې ووینو، د کمیټو سره په واسطه د دوی هغه معلومات ترلاسه کړو. دوهم هدف مو دا و چې دلته د دغه کیمپ لپاره یو مهمه پروژه چې د ابرسانۍ پروژه ده چې تقریبا په دې پروژه باندې 11 میلیون افغانۍ مصرف راځي، چې مثلا دې کې یو دانه چای سته، چای عمیق او د 1000 متر مکعب اوبه په اندازه دغه جوړیږي، ټانکیانې جوړیږي، البته 2 دانې 4 کیلومتره پایپ کاري کېږي دلته. دا به د دغه دپاره د مهاجرینو دپاره د پروژه تطبیقوو. بل لور ته دغه خصوصي شرکت استازی انجنیر سمیع الله د شبکې په وخت او له معیاري جوړولو ډاډ ورکوي. موږ به انشاءالله حد تر اوسه کوشش وکړو چې دې کې هغه مواد استعمال شي چې هغه اوس په سټنډرډ برابر او ټولو ته د منلو وړ وي. انشاءالله په دې کې به موږ د پوره صداقت نه کار اخلو. په ورته وخت کې ظفر او میر احمد چې هېواد ته راستنه شوي کډوال دي دغه شبکې د چارو په پیل خوښ دي او کډوالو ته د اسلامي امارت له ترسره کیدونکو خدماتو ستاینه کوي. دلته د مهاجرینو کیمپ کې نوې ډګۍ جوړیږي د مهاجرینو لپاره، دا لکه یو سهولت جوړیږي او اوس هم الحمدلله ټوټیګانې پکې شته ده، خیمې هم پکې شته ده او هر رقم ته خوراکي مواد چې دي هغه هم ورکوي. او موږ اودستی موجود په کیمپ کې یو وروره اوبه اوس په جومات کې هم شته دی، په دې کیمپ کې هم شته دی، خو د دغه شبکې دغه سره به په خیر سره چې نورې مو اوبه اضافه شي نو اوس اوبه وروره ښې شته دی او بس دغه سره به نورې مو اوبه ښې شي په خیر سره. د یادونې وړ ده چې ننګرهار کلو بیرغونې او پراختیا ریاست له دې وړاندې هم تورخم عمري میشغالي کې د 500 متره مکعب په ظرفیت سره د پاکو اوبو رسولو 2 شبکې جوړې او ګټه اخیستنې ته سپارلې دي.